په بشري علومو کې خو څېړنه چې د البته په ټولو علومو کې څېړنه د پای ټکی نه ده. څېړنه باید جریان ولري، ځکه که غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو، په ذهن کې ولرو، نو څېړنه وکړو. مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کېږي. مخکې له دې چې هغه په برخورد او په د تحقیق په نور مسایل ورسره وغږیږي، اول تاسو راته وایئ چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده؟ اجازه راکړئ زه به لږ وړاندې نه دا بحث شروع کړم. د سقراط یو خاطره درته وایم. یو ژورنالیست لیکي وایي زه لاړم سقراط غږېده. تاسو پوهیږئ چې سقراط یو استاد کل ویل زه ډېرو شیانو باندې دی پوهېده او خبره یې کوله، او دی چې کله مړ کېږي نو یو بحث همدا وي چې دی د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خو دی علم په رڼا کې بحث کوي. وایي زه 4 ساعته سقراط ته ولاړم. دی د سقراط په باره کې لیکي چې لنډ سړی و، ګرګوتي ویښتان یې و، غټه پزه یې وه، چکن مخ یې و، یو یې ځانه لنګ تاو کړی او یو بل دسمال یې تاو کړی چې دا ولیدي، خو چې ډېر غریب سړی و. نو دی وایي چې سقراط غږېده، 4 ساعته وغږېد، دا په فلسفه، په ټولنه، په حالاتو، په طبیعت په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو، زه لاړم. زه 12 ساعته وروسته بېرته راغلم. سقراط ولاړ دی بحث کوي. نو د چا نه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی، یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمه یې کړی راغلی. وایي کس راته وویل چې نه هماغه ولاړ دی. چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی 21 ساعته غږېدلی، سر په سر دا لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاد کل به ویل. په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علومو زده وي، د وخت مروجه علومو کې مهارت لري. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وي، منجم هم وي. یو سړی باید په طب هم پوه دی، یو سړی باید په ریاضي هم پوه دی. او د خلکو چې کارونه کړي دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي؟ هغې وخت کې حوصلې هم زیاتې وي، سره د دې چې هیڅ امکانات نه و، ابتکار زیات و، بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان. ورو ورو د بشري قانون دا دی چې څومره سهولتونه زیاتېږي هماغومره لټي ورسره متاسفانه زیاتېږي. ورو ورو سهولتونه زیات شو، د لټیانې زیاتې شوې. اوس تاسو که یو څوک متخصص لرئ، فرض کوو د ادبیاتو متخصص، اوله پوښتنه دا ده چې دی د ژبپوهنې متخصص دی که دی د ادبیاتو. بیا که وایي د ادبیاتو، بیا په ادبیاتو کې د کومې برخې زمونږ منحصر شي. راځو همدغسې بشري علوم هماغسې یو پراخ بحث دی لکه چې ما د هغې ځای نه خبره شروع کړه. په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې بحث نه کوو. راځو ادبیاتو ته. ګورئ د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وایي حق ته رسیدل دي. په دغه حق کې رسیدلو کې ډېر ځله کېدی شي چې ستا وضع کړې فرضیه غلطه ثابته شي. پخوا به داسې و چې موږ به یا فرضیه وضع کړه یا به مو وضع نه کړه، کار به او که به وضع شو موږ به کوشش کوو چې هماغه ثابته کړو. دویم بحث دا و چې په پخوانیو په 100 کې 80 یا تر 80% څېړنې تاسو وګورئ موږ میتود نه لرو. اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په 1 یا 2 کلیدي پوښتنه او په فرعي پوښتنو پیل شي. څه غواړې؟ افغانستان یو ښه هېواد دی، یعنی څنګه څه غواړي؟ ادبیات مخ په وده روان دي، څنګه روان دي؟ دغه څنګه روان دي ګورئ دې دپاره ته مجبور یې چې سیاست ته هم ننوځې، دې دپاره ټولنې ته هم ننوځې، دې دپاره ته د ادبیاتو روح چې زه دې خبرې باندې اوس ډېر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی نو بیا به ته دا خبره ثابتوي. بیا کېدی شي دې سره مترزه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي، دا بل بحث دی. اوس راځو د تحقیق مسلې ته. بهیري څه ډول روان چې څنګه روان دی. موږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکو، خو فرضیه تا دپاره د کاڼي کرښه نه ده. فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی، ډول ډول نومونه ورکول شوي، غل و خاین و غدار و څه نه، د هماغه سړی اتل دی. ته ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه، ته د یو حالت نه بل ته را یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرفي شوی، خو ته ځې هغه عملا ګورې چې هغه ډېر نیک سړی دی، هغه اتل دی، په رښتینې معنا اتل دی. ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې ځپي. دویم بحث چې دی هغه د میتود دی. تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې، دا الوګان دي، دا ټیپر دي، دا رومیان دي، که دا سره زر دي، دغه شی خو باید ته مشخص کړې. او دا تلې په څه شی، دا واحدونه چې دي دا ته باید مشخص کړې. آیا زه سره متر کم که زه 1 تنم، زه سره په منونو خرڅ کم که په ګرامونو یې خرڅ کم،
کله چې تا ځان ته دغه کنډې برابر کړې ستا تحقیق تا ته لاره درسمه ته به کولای شې ډېر ساده مزل پکې زمونږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنه ډېر لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی نه دی نن چې ته دا راخلې ته اول دا نشي معلومولی چې زه په کوم میتود کې ور واچوم ځکه میتودونو دپاره خو صنفونه معلوم دي چې ته په هماغې تختې کې مثلا موږ په عروضي شاعري کې چې کله بحث کوو عروضي شاعري پښتو ته راوړو فایلان په دې کې ګورې جا یو ځای کې پات شو نانې بل ځای ته لاړ خو دا خو جا نه دی که نه او نه نان دی جانان دی دغسې زمونږ څېړنه م غوڅه شي چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی دویم بحث دا دی چې متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کېږي څېړنې سره مسلکي برخورد نه کېږي له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې مؤسسات راغله په افغانستان کې څېړنیز بنسټونه جوړ د ادبیاتو د څېړلو دپاره یې ژورنالست راوستي د ادبیاتو څېړنې دپاره یې د کیمیا متخصص راوستي د ادبیاتو څېړلو دپاره یې 12 پاس راوستي زه یو مثال درکوم یو وخت کې یو چا یو کتاب راوژباړه دا کتاب یې وژباړه په ده کې د خوشحال بابا په ژوند ډېرې خبرې شوي خو په ده کې تر ټولو مهم بحث څه شی و چې هغه د تاریخ مرصع بحثونه تاریخ مرصع حوالې راغستل شوي نیغ په نیغه اردو ته ژباړل شوي ځکه کتاب په اردو کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته دی مجبوره دی چې اردو متن راوژباړي کتاب یې ماته یې ډېر دپاره ما په ډېر احترامانه ډول ورته وویل چې داسې وکړه د تاریخ مرصع بېلګې نیغ په نیغه تاریخ مرصع نه راوخله ځکه د دې نثر او ستا نثر فرق کوي او ته یې ژباړې چون دا سړی مسلکي نه و د دې شي ته ډېره توجه ونه کړه کتاب چاپ شو راغی تاسو اوس دا دواړه راواخلئ سره پرتله کړئ خپله یې په هغه دغه باندې پوهېږئ چې دا برخورد څه ډول دی نه مسلکي دی نه سلیقوي دی او نه په ټوله معنا د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې یعنې په ټوله معنا د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي او یا هم په آزاده ډول خپرېږي بل سیستم یا فلټر نشته چې دا کنټرول کړي که مثلا یو سړی په ساينس کې تحقیق کوي هو یو موټر دی جوړ نشو خو خراب بشي خپل تجربه ثابته تجربه پات مګر په بشري علومو کې تحقیق ډېر مهم دی ځکه دا فکری لور هم بدلی دا یو ټولنه کاملا یعنی بيخي تغییر پکې راولي څنګه کولای شو چې دغه برخورد چې په بشري پوهنو کې تحقیق کې دغه برخورد شوري دقیقاً دا ډیره ښه پوښتنه ده ګورئ دوه بحث دي یو د ریاضي بحث دی یو د ادبیاتو بحث موږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو وایو چې 2 جمع 2 مساوي 4 دغه 4 په کابل کې دي دا په کندهار کې دي دا په امریکا کې دي که څومره ټوم چې وحید دالته 4 دي خو که کله دا بحث ادبیاتو ته راوړو چې 2 جمع 2 ته 2 جمع 2 50 هم کېدی چې 2 جمع 2 دوم کېدی ځکه د ادبیاتو بحث چې دا د تیوریانو بحث چې تاسو ورته اشاره وکړه تیوري چې دا هغه په ریاضي په شکل ثابت نه ده مثال زه ساده مثال درکوم تاسو نن د کور راوځئ خدای مکړه په لاره کې د یو چاودنې سره مخامخ کېږئ چې راراستئ ګورئ غوښې سر خې اندامونه د انسان پراته دي وینې دي وحشت دی ستاسو عاطفه راټیټه شوه ستاسو احساسات به راوختل ته چون شاعر یې ته چون لیکوال یې ته مجبور یې چې د خپل ذوق د خړوبولو دپاره د وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کول دپاره خپله خبره وکړي خبره دې وکړه خبره دې په عاطفي سیستم کې نه ده خبره دې په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه خبره دې د احساساتو له مخې روانه ده 15 ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې هر هغه څه چې لیکې د هغې عاطفي اړخ ته فکر کوې فرهنګي پسینې ته یا مخینې ته فکر کوې او احساس ته ګورې هماغه شعر دی دلته ډېر عادي دی بهترینه مثال خوشحال بابا دی پس له بنده د اعظم د خوشحال د خاطر جزم دلته دا شی و خو کله چې د مغولو سره جنګیږي کله چې هغوی سره په جګړه کې دی کله چې د پښتون نه سر ټکی هلته بیخي بله خبره کوي خو کله چې هنر ته راځي فکر آرام دی وایي سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه او زلفې چې ولول شي خو دیار لره کنه دلته بیا هنر درته تطبیق کوي همدغه یو شخص دی نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې 2 جمع 2 مساوي په 4 نه دي راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو کله چې سړی مسلک ترجمن وي لکه مخکې چې ما ویل او کله چې ته د مسلک پلوی سړی ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې دپاره د سمې ښوونې دپاره او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کول دپاره ته د هغې اساساتو ته ورشي دویم کله چې یو سړی تحقیق کوي
یعنی معنا دا ده چې دای نور یو عادي انسان نه دی تر نور انسان متفاوت دی ګوره یو باز دا ده چې ته هر هغه څه چې ټولن ته وړاندې کوي دې ته ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم وړاندې کوي آیا ته دا نوم لکه مخکې خبره مې چوکړه د الوګانو په وزن خرڅه کړه د سرو په وزن خرڅه ځکه دا ستا شخصیتي مثلا ده دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې د پخوا په پرتله اوس وخت کې بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي آیا علمي شوي دي د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې دي متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول ځان ته تکلیف نه ورکول د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي دې ته غاړه نه ایښودل ځان ته سهولت طلبي بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري. ډېره مننه.